نو راځئ چې یو بل دوه اړخیزه خوځښت ته وګورو چې هغه زموږ په ژوند کې ډېر عام دی او مونږ یې په هر ورځني ژوند کې ګورو. او دا دوه اړخیزه خوځښت چې دی نو دا په یو دایره کې خوځښت دی چې یو شی په دایره کې ګرځي او خوځښت کوي، دا دوه اړخیزه خوځښت دی. دا ولې دوه اړخیزه خوځښت دی؟ په دې وجه چې دا مونږه په یو اکس او یا په یو وای باندې نشو بیانولی. د دې لپاره مونږ سره دواړه اکس او وای دواړه ضروري دي د زیږي معلومولو لپاره. د دې نه مخکې چې مونږ په دې خوځښت باندې بحث وکړو، راځئ چې واپس لږ هغه خپل اکسلریشن او د ویلاسټي ویکټرو ته وګورو چې اکسلریشن مونږ ویلې دا په ویلاسټي کې بدلون دی، د وخت په هره لحظه کې چې په ویلاسټي کې کوم بدلون راځي نو هغه اکسلریشن دی. په یو اړخیزه خوځښت کې به مونږ په دغه ویکټر نه لیکلې او مونږ به ویل اکسلریشن په زیږي کې بدلون دی. په یو نیغه لیکه په خوځښت کې دغسې بغیر ویکټره به م لیکه، او که نه بغیر ویکټر به م لیکو نو مونږ به ویلې چې د ښي نه ګس لاسته یا د ګس نه ښي لاسته اکسلریشن پیدا شوی، په زیږي کې بدلونه. نو په یو اړخیزه خوځښت کې مونږ سره دا و چې د یو څیز خوځښت یا ولاسټي د مثال په توګه په یو نیغ سړک باندې د یو شي ولاسټي وه. د مثال په توګه یو شی د ګس نه ښي لاسته روان دی او دا د دغه شي ولاسټي ده، نو مونږ سره به اکسلریشن دوه پاسیبلیټیز و، او هغه دا و چې کو اکسلریشن د دې خوځښت په مخه کې دی، په اړخ کې دی، نو دا ویلاسټي به ډیریږي، سیوا کیږي، به دغه سی به تیزیږي. او که نه ویلاسټي او خوځښت به د یو بل په چپه و، دا ویلاسټي شوه او اکسلریشن د دې په چپه دی د مثال په توګه، نو دا یو داسې موټر دی چې روان خو ښي لاسته دی خو په مزه کیږي، په قلاره کیږي. نو په یو اړخیزه خوځښت کې ویلاسټي او اکسلریشن دوه پاسیبلیټیز و، د ګس نه ښي لاسته یا د ښي نه ګس لاسته، او بیا د هغې د پاسه موږ سره دوه پاسیبلیټیز و چې ویلاسټي او اکسلریشن په یو اړخ کې دي. دا یو داسې شی دی چې هغه تیزیږي، یعنی موږ وایو د ویلاسټي میګنیچیوډ سیوا کیږي. تیزیدل مطلب دا دی د مثال په توګه که دا یو شی دی او دی په 10 میټره په یو سیکنډ کې رفتار سره روان دی او د دې یو اکسلریشن 15 دی، نو یو سیکنډ بعد به د ویلاسټي کې به 15 نوره ورجمع شي، نو یو سیکنډ بعد به د ویلاسټي غټه شي، دا یو سیکنډ بعد ویلاسټي ده، نو دا به 15 شي، ځکه چې په هر سیکنډ کې د ویلاسټي کې 15 میټره په یو سیکنډ کې بدلون راځي، او ویلاسټي او اکسلریشن په یو اړخ کې دي، نو ویلاسټي سیوا کیږي. مثال په توګه دلته که د ویلاسټي د ښي نه ګس لاسته دی روان دی 10 میټره په یو سیکنډ کې ده، او د د اکسلریشن دلته چې کوم دی دا په چپه دی، نو موږ ورته نیګیټیو وایو، ځکه چې ښي لاسته موږ پازیټیو ویلې.
نو دا شو 15 میټره په یو سیکنډ کې طاقت 2. نو د دې مطلب دا دی چې د ویلاسټی نه په هر سیکنډ کې 15 میټره په یو سیکنډ کې کمیږي، ځکه چې ویلاسټي او اکسلریشن د یو بل په چپه دي. نو لږ سات پس به د ویلاسټي کمی شي، یو سیکنډ بعد به دا څومره پاتې شي 15 میټره په یو سیکنډ کې، دا به د ویلاسټي پاتې شي. دا په یو اړخیزه خوځښت کې بس همدغه عمره موږ سره آپشنز یا پاسیبلیټیز یا دغه عمره موږ سره ازادي و موږ ته. اوس په دوه اړخیزه خوځښت کې زموږ لاسونه لږ نور هم آزاد شو. اوس دا کیدی شي چې دوه اړخیزه خوځښت دی، نو دا کیدی شي چې ویلاسټي د خینه ګس لاسته ده. د مثال په توګه یو شی روان دی د خینه ګس لاسته، د ګس نه خی لاسته په دغه ویلاسټي سره، او د اکسلریشن نه د ویلاسټي په اړخ کې دی نه د ویلاسټي په چپه دی، خو دام کیدی شي چې بیخي نیغ په نیغه دی ویلاسټي ته. نو په داسې چې بیخي ویلاسټي او اکسلریشن د یو کم سلو درجو ګوټ جوړي یو بل سره مخامخ، نو اکسلریشن بیا هم په ویلاسټي کې بدلون دی، خو دا بدلون د ویلاسټي په شمیره کې نه راځي. یعنې که دا 10 میټره په یو سیکنډ کې ویلاسټي ده، نو لږ سات پس بم دا یو سیکنډ بعد بم دغه عمره وي، خو د ګس نه به ښي لاسته نه وي. کله چې اکسلریشن بیخي په ترسي، بیخي په ترس، دا بیخي دا ټکی ورسره زه ځکه وایم چې دغه نه زما مطلب دی په 10 درجې ګوټ جوړوي ویلاسټي او اکسلریشن یو بل سره. نو موږ وایو د دغه شي ویلاسټي بدلیږي، خو صرف مخه د ویلاسټي بدلیږي، د ویلاسټي شمیره نه بدلیږي. نو بیا د دې د پاسه موږ سره دام پاسیبلیټي کیدی شي چې زمونږ ویلاسټي د خینه د ګس نه ښي لاسته ده او اکسلریشن زمونږ دی هغه نه د ګس نه ښي لاسته دی او نه د ښکته نه په بره دی، په ترس دی. او دا ګوټ چې کوم جوړیږي نو دا د یو کم سلو درجو نه 10 کم سلو نه کم دی، 10 هم کیدی شي، 40 هم کیدی شي، خو ویلاسټي کږه ده، د اکسلریشن کوږ دی د ویلاسټي په اړخ کې، بیخي د ویلاسټي په اړخ کې نه دی. که بیخي د ویلاسټي په اړخ کې وي نو دغه شی به تیزی، صرف تیزی دی، او نه د بیخي د ویلاسټي په چپه دی. که دغسې وي نو بیا به صرف دغه شیز په مزه کې دی. اوس په یو داسې اړخ کې دی چې نه بیخي نیغ په نیغه دی پترس، او نه بیخي د ویلاسټي په اړخ کې دی، نو په دې دوران کې دواړه کاره کیږي. موږ وایو دی تیزیږي هم او ورسره د ویلاسټي اړخ هم بدلیږي، ویلاسټي اړخ بدلیږي. نو راځئ چې په دې باندې دغسې ځان پوه کړو چې دا ولې دا دواړه کاره ولې کیږي په داسې اکسلریشن کې. نو دې ته به په یو داسې انداز سره وګورو. موږ وویلې راځئ چې دا مثال واخلو. که یو څیز ویلاسټي د ګس نه ښي لاسته ده او اکسلریشن هم د ګس نه ښي لاسته دی، نو دغه شی تیزیږي، د ویلاسټي شمیره سیوا کیږي او د روان به یي د ګس نه ښي لاسته به رواني، خو تیزیږي به. اوس بل مثال موږ وکته چې که ویلاسټي د ګس نه ښي لاسته ده
او اکسلریشن ورته بیخي په نیغ په نیغه دی، نو موږ وایو د دغه ویلاستی شمیره نه بدلیږي او په دغه لحظه باندې، او د دې مخه بدلیږي، د ویلاسټي مخه بدلیږي. د دغه نه زما مطلب دا دی چې د ګس نخي لاسته روان دی او په ورپسې شیبه کې به دی په دې مخه رواني، لږ ساعت بعد به بیا دی په دې مخه رواني، هم په هغه عمره ویلاستی سره. نو د ویلاستی په مخه کې بدلون راځي. کله چې اکسلریشن بیخي د یو لس کمو سلو درجو ګډ جوړی د ویلاستی سره. نو اوس راځئ چې د دریم کیس ته وګورو او د دې دوو کیسونو په رڼا کې پې ځان پویه کړو. دا زموږ لومبی کیس شو، دا دویم کیس شو. په یو کې صرف تیزیږي، په بل کې صرف مخه بدلیږي. اوس که یو شی دی او د هغه ویلاسټي د ګس نخي لاسته ده او د اکسلریشن په دغه دوران کې نه خي لاسته دی او نه ګس لاسته دی، په ترس دی. نو په دې دریم کیس کې دغه دوه کیسونه موجود دي. څنګه؟ نو موږ ورته خپل کتنې انداز بدل کو. موږ به وایو چې اکسلریشن چې دی دا به موږ راواخلو، د اکسلریشن دلته به بیا راکاږو، دا د اکسلریشن مخه ده او دغه شمیره ده، دا ویکټر اوږدوالی موږ ته شمیره ښیي. موږ وایو د دغسې اکسلریشن دوه حصې دي، یوه حصې بیخي د رفتار په اړخ کې ده او یوه حصې بیخي رفتار ته پرپینډیکولر ده یا بیخي په ترس ده. نو دا اکسلریشن زمونږ د یو خاص کتنې په انداز سره دې ته مونږ وګورو، نو د مونږ دوه برخې کولی شو. تاسو په یاد لرئ چې د هر ویکټر مونږه هر څنګه برخې وغواړو نو کولی شو. په دې وخت کې مونږ ته د یو داسې دوو برخو ضرورت دی چې مونږ ته دا وښیي چې په دې رفتار کې څه کیږي. نو راځئ چې دا دوه برخې دا سرې برخې راوالو او دغه ویلاسټي په ځای باندې هلته کیږدو، د دغه اکسلریشن په ځای باندې هلته کیږدو. سمه ده؟ نو دا اکسلریشن چې دلته کم وو هغه به زه دلته وایم چې د دې اکسلریشن د دې شي دوه قسمه اکسلریشن دی په ده کې. یو اکسلریشن داسې دی چې بیخي د رفتار په اړخ کې دی او د اکسلریشن بله حصه بیخي داسې ده چې د رفتار ته پرپینډیکولر ده. نو دا حصه چې کم ده دلته دې ته به زه ووایم A پرپینډیکولر، یعنی هغه حصه چې خوځښت ته پرپینډیکولر ده، او دې بل ته به ووایم A پیرالل چې خوځښت سره بیخي په اړخ کې ده. نو دا A پرپینډیکولر مې دلته کېښوده او A پیرالل مې دلته کېښوده. اوس تاسو ته ښکاري چې دا دواړه کیسونه په دغه یو کیس کې راجمع شوي دي. زمونږ ټول اکسلریشن چې کوم و هغه دا و. چې دلته ما کوم جوړ کړی دی. خو یاد لرئ ویکټر چې کله تاسو راکاږئ او د هغه تاسو برخې جوړې کوئ، نو دغه برخو نه دغه ویکټر جوړ دی. نو په دې باندې چېرته ځان کنفیوزه نه کوئ چې ګینې درې ویکټرې دي، درې ویکټرې دي. خو یا خو مونږه د اکسلریشن په دې ویکټر باندې د ده بیان کوو او یا د دغه ویکټر د ده په برخو بیان کوو. نو د د منځه وباسئ ځکه چې برخې د ده پوره بیان کوي. نو اوس تاسو وګورئ چې په دې یو کیس کې هغه لومبی کیس هم موجود دی. اکسلریشن د اکسلریشن یو داسې حصه ده چې هغه د رفتار په اړخ کې ده. نو دغه حصه به د رفتار زیاتی تیزی به، نو دغه وجه وه چې ما وویلې چې د تیزیږي، ځکه چې د اکسلریشن یو حصه داسې ده چې د رفتار په اړخ کې ده. او د بل کیس ته تاسو وګورئ،
نو د دغه اکسلریشن یو برخه داسې هم ده چې هغه رفتار ته بیخي لس کم سل درجې ګټ جوړوي دلته. نو دغه صرف مخه بدلی، نو مخه یې هم بدلیږي. سمه ده؟ نو موږ دا خبرې ځکه کوو چې دا به زموږ په کار راځي په خوځښت کې، په دوه اړخیزه خوځښت کې، او بیا په خاصه توګه په ځانګړې توګه په دایره کې چې کله خوځښت کېږي، سرکولر موشن چې څه ته وایي. اوس که زه دا یو کیس راکاږم، یو شی دی هغه د ګس نه ښي لاس ته روان دی په یو ویلاستی سره، په یو ویلاستی وي سره ګس نه ښي لاس ته روان دی، او په دغه دوران کې په یو لحظه ورته تا وکتل او په هغه لحظه د اکسلریشن داسې و چې په ترس دی، خو چې کوم ګټ جوړوي هغه د 90 درجې نه سیوا دی، یعنی یا خو 100 درجې دی او یا لس د پاسه 100 دی، یو نیم 100 دی، او خو یو 180 نه دی، ځکه چې هغه به بیخي په چپه شي، دغه اړخ نه دی. هغه خبره مونږ کړې ده. اوس دا قسمه جسم چې دی، دا قسمه وجود چې کوم خوځښت کوي، موټر دی که هر شی دی، دی په مزه کېږي هم او د رفتار مخ یې هم بدلیږي. نو دا ولې؟ نو اسانه خبره ده، زما په خیال تاسو به چرې زده کړي. موږ دوه کیسونه دا کیس راواخله چې د ګس نه ښي لاس ته روان دی او کو په ده کې اکسلریشن د رفتار په چپی، نو څه کېږي؟ دی په مزه کېږي، په مزه کېږي، یعنی رفتار یې سلو کېږي. سمه ده؟ نو دا زمونږ یو کیس شو. بل کیس خو مغه زوړ دی چې مونږ ویلي چې رفتار د ګس نه ښي لاس ته دی او اکسلریشن بیخي دی ته پرپینډیکولر دی یا بیخي نیغ په نیغه دی، په ترس دی. نو په دې کې څه کېږي؟ په دې کې مخه بدلیږي. نو راځئ چې دغه دې کیس ته اوس د دې دوه کیسونو په نظر وګورو. دغه اکسلریشن به زه راواخلمه، دلته به یې جدا راکاږمه په هغه اړخ کې چې په کوم اړخ کې دی هماغومره به یې راکاږم څومره چې دی اکسلریشن. بیا به ورسره دی به دوه ټوټې کړمه، خو ټوټې به په هوښیارتیا جوړې کړمه چې موږ ته اندازه وشي. په یاد لرئ د هر ویکټر موږ دوه ټوټې جوړولی شو چې څنګه زموږ زړه غواړي. نو موږ داسې دوه ټوټې ولې نه جوړو چې موږ ته څه معلومات راکړي؟ اسان. د دې ویکټر یوه برخه دا ده، دې ته به زه پیرلل کمپوننټ ویم، یا د ویلاسټۍ د دغه لیکې په دغه لیکه باندې پروت دی، خو د ویلاسټۍ په چپه دی. تاسو آلریډي دا وکتله، تصویر نه تاسو ته اندازه وشوه. او یو پرپینډیکولر کمپوننټ دی چې بیخي ویلاسټۍ ته نیغ په نیغه دی. نو راځئ چې دغه ویلاسټي د منځه وباسو او دا دوه برخې د دغه ویلاسټي نه اکسلریشن د منځه وباسو او دا دوه برخې دغلته کېږدو. نو زه به دغه ویلاسټي دوباره راکاږم دلته، او دغه اکسلریشن به دوباره راکاږم، دغه اکسلریشن خو د برخو په شکل کې به راکاږم. نو دغه اکسلریشن یوه برخه داسې ده چې هغه بیخي د ویلاسټۍ په چپه ده، ته چې ما پیرلل وویلې دغلته بره، او یوه برخه یې داسې ده چې بیخي د برې نه په ښکته ده، د ویلاسټۍ ته بیخي نیغ په نیغه ده، کومې ته چې ما پرپینډیکولر وویلې. نو راځئ چې اوس دا پرتله کړو د دغه دوه کیسونو سره. نو دا پیرلل او ویلاسټي د یو بل په چپه دي، نو دې ځای کې دی په مزه کېږي د دی په وجه،
په مزه کیږي. ولې د اکسلریشن دا یوه برخه داسې ده چې دا دی په مزه کوي، او د اکسلریشن دا بله برخه داسې ده چې دا دی دله مخه بدلوي. دغه کیس دی. نو په دې باندې به مونږ نورم بحث کوو، او په دې باندې به مونږ په سرکولر موشن باندې یا په دایره کې د کوم خوځښت دی په هغې باندې به بحث کوو.